کلی کې په هر دیوال لیکلی دي حج دې مبارک شه او په خیر علي. هسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایه تنقید نه کوم، زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حجر اسود سره ولاړ یمه، دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب واجي صاحب داسې کې نه حاجي صاحب ماجي صاحب داسې کې تا خپلې نیکۍ په سین له وکړلې او تا بلا خوارۍ په سین له وکړلې، تا بې تصویرانو نه سرانه وړه، داسې روپۍ په سین له وکړلې. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب، دا عادت دې ښه نه دی نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوي. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب، دا عادت دې ښه نه دی نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوي. هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوي، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوي، دوه لکه چې تلم نو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې. مننه. هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوي، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوي، دوه لکه چې تلم نو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې، دوه لکه چې رالمه نو لاړلې او نورې لا په لاره دي روانې دي. هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول اجي دا د دې کاوې دپاره مه کوه. ته لیکه راغلی دي خو غلی دي، هر څه خدای لیدلی دي خو غلی دي، او تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلی دي، یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلی دي. زه ګورې د دې نه خلاف نه یم، زه د نامې نه خلاف نه یم، بس دا یو تصویر له منځه وباسه، حج او د عمرې نه خلاف نه یم. یا پیر دا پیر را باندې بد لګي، دغه سور کافر را باندې بد لګي، دا چې په احرام کې دی ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي، نور د عملونه خدای قبول کړ ټول، بل دی دا منځونه خدای قبول کړ ټول، دا چې دی په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول کړ ټول، نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی، صاحب ستا زما په کار کې څه کار دی، یم منیره غلی شه چاړه به شې ستا نو د ملا په کار کې څه کار دی.